د ابن عباس رضی الله عنه دارالایتام د لوګر ولایت خروار ولسوالي مربوط لرې پرته سیمه اپاخان کې موقعیت لري. دغه دارالایتام کې شاوخوا 200 تنه یتیمان لیلیه درسونه وایي. نصیر خیریه بنسټ هره میاشت ابن عباس دارالایتام سره د خوراکي موادو پوره مرسته کوي. زه د مدرسه دارالایتام ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ښوونکی یم. فعلا په مدرسه کې شتون لرم. لله الحمد د نصیر خیریه بنسټ په توسط چې موږ سره کومې مرستې کېږي د دې نه موږ ډېره مننه کوو. الله پاک دې اجر ورکړي، ځکه که دا مرستې نه وای نو د موږ مدرسه به شاید په کوم حالات کې وه. خو د دې نه ډېره مننه کوو الحمدلله چې موږ سره مرسته کوي او زموږ شاګردان درسونه پکې وایي. نو له نصیر خیریه بنسټ نه او نور څومره اهل خیر وي موږ له دې نه دا غوښتنه کوو چې دغو یتیمانو لاسنیوی وکړي او پوره همکاري راسره وکړي په هره نوعه، هم په خوراکي موادو، هم د مدرسې په نور استادانو په لګښت کې، هم د شاګردانو په لګښت کې، هم د شاګردانو په البسه کې، هم د ذمې په توګه کې څومره شیان ته ضرورت وي د مدرسې دغو ټولو کې زموږ سره همکاري وکړي. څومره اهل خیر وي خصوصا د نصیر خیریه بنسټ ته موږ ډېره مننه کوو، ډېره همکاري راسره کوي. نور غوښتنه مو هم ځینې لرو. الله پاک دې اجر ورکړي.